کور تباه شو د دې موبایل د لاسه د انټرنیټ د لاسه اخلاق ختم شو بالکل زمونږ په معاشره کې چې یو اسلامي معاشره او بیا د هغې نه بعد پښتنه معاشره نو اسلامي بیا پرې پاسه پښتو شي د پښتو زه ذکر کومه په دې چې کله پښتو د اسلام سره موافق نو خبره الحمدلله ښه مضبوطه شي اگر که موږ پښتو له داسې ترجیح نه ورکوو چې د اسلام خلاف بیا پرې عمل کوو خو پښتو چې کوم ځای کې د اسلام سره موافقي نو بیا ډېره ښه ده د هغې تذکره زمونږ اسلامي معاشره بیا د پښتو معاشره په هغې کې به کوم ځای کې بچي پلار له جواب ورکولی شو بلکې زمونږ مشران زما والد صاحب په خپله دا خبرې ماته کړي دي وی مشرانو به یو خپل زوی راټینګ کړو وهو به یې ټکو به د هغه به 5 شپږ بچي ووایي دا مشر زوی به یې ووایي دی به ورته غلی ناست و هغه به ورته د خولې نه غږ نه ویستو جواب به یې نه ورکوو چې ولې آخر ته ما ووایې د بچو په مخ کې به یې ووایو د ښځې په مخ کې به یې ووایو هغه به غلی ناست و هغه معاشره کې نن پلار تپوس کوي چې زه دې بچي ته دا نصیحت څنګه وکړم ولې ترې تپوس یې کوي ولې نشي کولی ورته وایي یاره داسې نه چې جواب راکړي یا ګزار راکړي یا د کور نه ونه تښتي وایي دا قصې د کوم ځای نه رالې دا ورته موږ په خپله ښوولي دي چې ته کله فلم او ډرامه ګورې او په هغې کې ورته دا ښیي چې د پلار سره دې طبیعت نه لګي نو دا کار وکړه داسې وکړه پلار ته دا ووایه ویې وله مړې کړه دغه شان شوي دي چې خپل پلار مورې وجلي هم دي داسې واقعي به کې هم راغلي نو اخلاقو طبعي چې کومه بنیادي شوې ده هغه د دې ټیویانو ډیشونو د انټرنیټ د لاسه زه دا نه یم چې انټرنیټ بالکل حرام دی انټرنیټ جایز دی او استعمالول یې روا دي خو د شریعت په چوکاټ کې دننه په حدودو کې دننه زه وایم ای پلاره ای مور او ای روره او ای خور هر کشر چې ستا په کور کې دی هغه د مراقبې لاندې ساته کولا او موبایل هغه له داسې مه ورکوه چې واله او څه پکې کې کوه یا دا فلمونه لګېدلي دا ډیش لګېدلی چې څه ګوري ګوره نه که نیټ ته ور ورومکو خو د هغې یو مخصوص وخت او هغه هم چې ته ګورې دی بچي ته ګوره زه تاسو ته دا یو فایدهمنه خبره ذکر کوم د مشایخو ته دې پته ده په بچي کې نقصان هله پیدا کېږي چې کله تا ولیدو چې دا بچی یوازې ډېر کیني نو بیا د ده تپوس وکړه دله سې چلی چې دی یوازې کیني دته لازم څه نه څه مشکل شته ده چې یوازې کیني او بیا چې ورسره جیب کې موبایل پروت یو یوازې کیني نو دا راته زه وایم چې 90% نه زیاته دا وایم چې داسې ګن بلا جاخی لړلې ده خو ته یې تپوس وکړه ویې ګوره چې دا څه قیصه ده موږ څه وایو دا ښکلې خبره ده اکثر دا زنانه وایي موبایل وله ورکړه چې موږ دې دمه شو داسې وایي کور کې وایي ورکوله موبایل موږ به دې دمه شو دا څه چغې شروع کړي دغه ښه موبایل هغه له ورکړي 2-3 د هغه سره نور شي په کمره کې دننه ناست وي وره ټاله کړی دوی دلته خوشحالي مور پلار ویې موبایل ښه شی دی ګوره موږ پرې غلي نه ناشنا خبره ده ما په دې فیسبوک کې دا ملاحظه کړې ده خبره ښه دینداره انسان بی او دا وایي چې پردو زنانو ته که ته حرام دي او دا فلمونه که ته حرام دي سندرې اورېده حرام دي دا دې مني یو مقطع به یې نشر کړی د خبرونو په هغې کې به جنۍ ناستې خبرونه به کوي هغې په ویښته به ښکارئ مخ به ښکارئ زه سوال دا دی زما چې آیا په شریعت کې داسې استثنا راغلی دی چې خبرونه والا جنۍ جایز ده که ته هغې ته یا که ته یو مقطع نه متاثره شوې نن سبا هغه مختصر غونده کې فلم جوړوي د یو 5 منټو یا 4 منټو په هغې کې څه نصیحت پیغام رسول غواړي په دې کې هم جنکۍ یي په دې کې هم ساز یي دی به دا نشر کوي ښایسته پیغام د پښتنو دپاره څه شي ښایسته پیغام په دې پیغام کې دننه فحاشي پرته ده دا پیغام ماته څه ښایي په پیغام کې دننه فحاشي پرته ده ښه دا مه په خپله لیدلي چې هغه کسانو نشر کړي دي چې ځان ته څه وایي ګورئ یعنې و چې زه دیندار یم زه ګوره د ډرامو د دې خلاف یم ته په خپله ډرامه نشر کړې ډرامې څه ښکري څه بلا ده خو ډرامه دغې ته وایي که نه چې په هغې کې د دروغو مور پلار یې جوړ کړي د دروغو ښځه خاوند یې جوړ کړي او بیا یې نشر کېږي نو پته نشته که دې خلکو ته چېرته د دې خبرونو د جنکو څه استثنا معلوموي یا د مختصر پیغام دپاره چې کومې جنکۍ ډرامه کې راغلي که د دې څه استثنا ورته معلوموي بیا صحیح ده بیا دې نشر کوي نه خو الله خو په قرآن کې عامه خبره کړې ده چې ووایه مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم د سترګو حفاظت دې کوي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او دغه شان زنانو ته ووایه چې هغوی د نظر حفاظت کوي اوس نن سبب کې دا یو فایدهمنه خبره نن سبب کې دغه شروع شوی دی ښځې به ډېر شی ناستي مخونه یې ښکاري د ټولو او دا چې درس روان دی ښه نشر کړی بیا د نارینه دی اول سوال خو دا دی چې د داسې درس د زنانه دپاره چې مخونه یې ښکارئ او هغې ته کیمرې لګېدلي او هغه بیا په هوا نشر کېږي دا د کوم ځای طریقه ده او کوم شریعت کې دا طریقه راغلی دي بیا دا کمې چې نشر کوي د ده نه تپوس پکار دی چې دا ستا دپاره روا دي او که نه دي روا
نو ډېر زیات احتیاط پکار دی. زمونږ د اخلاقو د تباهۍ بنیادي وجه هغه د ټي وي او ډیش او انټرنیټ ته. انشاءالله په دې کې ما سره د مشایخ هم اتفاق کوي چې بنیادي وجه چې کومه د اخلاقو د تباهۍ ده هغه دا وجه ده. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زنانو حفاظت وکړي، الله سبحانه وتعالی زمونږ د ماشومانانو حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالی زمونږ معاشره، ملک، قوم او مسلمانان دې الله سبحانه وتعالی ټول د فحاشۍ نه لرې ساتي. او دا ښکلې مسله ده او دا خو غټه وجه ذکر کوي. تا ډیش ولې کور کې لګولی دی؟ ولې وایي چې د ګاونډي کره یې ګوري، وي دلته دې ګوري. نو اوس دنه سوال دا پکار دی چې ګاونډي کره کته ګناه ده او یو ګناه ده، نو د ستا په کور کې دننه کته ده بیا ګناه نه ده؟ دا هم ګناه ده. بلکې زه دا وایم پته چې دا خبر به صحیح او که نه ډاکټر صاحب په بیا دغه وکړي او شیخ نعیم صاحب چې دا چې ګاونډي کره یې وګوري دا خو ګناه ده، خو دا چې ستا په کور کې وګوري دا ګناه ده، د پاسه د ګناه، د دې د ګناه به دې زیاته نه وي. نن سبا چې دا کومه ټکنالوژي راوتې ده الحمدلله موږ سره بدیل ښه ډېر شی شته. لکه یو خو هغه ماشومانان دي بلکل چې هغه لکه په دې قصو نه پوهېږي، په دې ډرامه باندې او فلم باندې او په دغه باندې په مینه محبت او په دې قصو نه پوهېږي. موږ سره بدیل الحمدلله اسلامي چینلې شته. الحمدلله اوس اسلامي چینلې د قرآن او حدیث بیانونه، تربیت د ماشومانانو په ښه طریقې سره کول، دې لپاره الحمدلله چینلې شته. یو د هغې نه دا مبارک چینل دی، دا پیغام چینل. په کور کې ولګوه ټي وي، لکه ماشومانان ټي وي غواړي که نه، ماشومانانو ته خو یو سکرین پکار دی، موږ ټي وي ته کینو، وایه راشئ ټي وي ته لګومه. په دې ټي وي کې چې څه حرکت وي دننه چې څوک پکې ډقې راډقې څه خبرې کوي، دی پکار دی. وحشتي پکې کسان دا دی وګوره راشي. اوس الحمدلله د ماشومانانو پروګرامونه راوتي دي دیني، ښکلي ماشومانان ناستې د یو بل سره او خبرې اترې کوي د یو بل سره، دومره ښکلي پروګرامونه راوتي دي. زما زوی چې کوم دی هغه په اولني کلاس کې سبق وایي، نو هغه له صورتونه ورکوي روزانه، وي ته به دا صورت یادې، ته به دا یادې، ته به دا یادې. نو هغه ته ما یو پروګرام شروع کړی دی د ماشومانانو دی، هغې کې هر صورت په ترتیب باندې وایي. ماشومانان ډېر شی ناسي او یو ورسره منځ کې استاد ناسي، هغه استاد یې په زور وایي، هغه ماشومان ورسره په زور وایي، او یو صورت تقریبا نیمه ګنټه چلیږي، یو صورت نیمه ګنټه. نو دی ورسره دلته ناسي چې هغه ماشومانان کره وایي، دی ورسره دې ځای لګیا وایي ورسره. نو الحمدلله موږ سره ډېرې لارې شتي، ډېرې لارې شتي. دا نه چې لارې موږ باندې بندې دي، خو هر لار چې که ته د بچو دپاره غوره کوې، نو هر مور پلار ته زه دا وایم چې سوچ وکړه، د هغې نه به بیا قدم اوچت کړه. نن به دا بچی ستا خوشحاله شي، خو سبا له به دا بچی هم تا ته خیرې کوي. کله چې دی د هیروین او کله چې دی چرس استعمالوي او کله چې دی سګرټ استعمالوي، دی به هم تا ته خیرې کوي. سبا له به دا بچی تا ته خیرې کوي کله چې دی چاړه راوالي او خپل لاس زخمي کوي چې زه به پلاني جنۍ باندې مین یم، او یا جنۍ وایي چې زه به پلاني هلک مین یم، تا ته به خیرې کوي. دا بچی به سبا له تا ته خیرې کوي چې کله دی د معاشرې یو ناکاره فرد وګرځي او یو داسې عضو وګرځي چې خلک د ده نه کرکه کوي چې مړه لره کوی، دا سړی ښه نه دی، دا بدکردار دی، په دې کې ستا لاس دی. نو سبا له بیا دې تا ته خیرې کوي. او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د خپلو بچو او د خپلو ښځو داسې تربیت وکړو لکه څنګه چې شریعت زموږ نه غواړي.